السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. أي د إيمان سختنانو خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خپل اهل و عیال د اور نه وژغورئ. محترمو او درنو اوریدونکو او لیدونکو، دا آیات کریمه موږ او تاسو ته دا پیغام لري چې لومړی د خپل ځان نه پیل وکړو. قو انفسکم، د خپل ځان فکر وکړو او د دې ترڅنګ د خپل اهل و عیال، د خپل کورنۍ، د خپل اولادونو، د خپل لونو او زامنو او د خپل خپلوانو په فکر کې اوسو. قو انفسکم و اهلیکم نارا. د اور خطرناک جهنم، خطرناک عذابونه، څومره اهتمام چې زه او ته په دې دنیا کې په خپل بدن باندې کوو، په خپل لباس باندې کوو چې ګرمۍ او یخنۍ نه ماته وساتي، په خپل کور باندې کوو، د دې څو چنده زیات اهتمام په دې وکړو چې سبا د الله رب العالمین په گرفت کې او په عذاب کې مبتلا نشو، په هغه اور کې مبتلا نشو. نو ای مسلمانه، قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د اور نه وژغورئ. مؤمن انسان باید تل په دې فکر کې اوسیږي لکه په دې دنیا کې چې ځان ته اسایشونه او وسائل آماده کوي، همدغسې د آخرت په اړه فکرمند اوسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.